کورونا ویروس د نورو هیوادونو په څیر افغانستان هم تر ټولو زیات زیانمن کړی چې اوس مهال 50 سلنه د هغو فابریکو فعالیت یې دراولی چې د افغانانو یو څه نسبي ستونزې ورسره هوارې او زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د صنعت او کانونو خونې مسئولین په روان وضعیت کې خپل برخلیک ته اندېښمن دي. از نمی شرایط اساس اینا اگر حقوق کارمندای خود پرداخت کنه شاید 1 ماه تا 2 ماه بتونه این کارو بکنه و این استاپ از اینا از بانک ها قرضدار است، بارای مواد خام از اینا در مرزها هست و اینا نمیتونه که فعالیت بکنه. من فکر میکنم که در 2-3 ماه آینده فابریکات ما یک قسمت از اینا در یک رکود بی سابقه قرار خواهد گرفت. صنعتکاران او سوداګر وایي نشي کولی چې په روان وضعیت کې د حکومت د لاسنیوي پرته خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او زیاتره کسان یې د بیکارۍ له امله رخصت کړي دي. کمپانی‌های تولیداتی که مواد خام داشتن، ذخایر داشتن، این ذخایرشان یا به خلاصی مواجه است یا عملا خلاص شده. بنان اینا ظرفیت تولید دیگه کمتر دارند و هرچند که هر قدر که ظرفیت تولید از کمتر شد اینا به مشکل عاید کم و به داشتن مصارف ثابت مواجه هستند. مثلا معاشات کارمندان خود باید بپردازند، کرایه خود بپردازند، مثلا برق شده، حتی کسایی که از بانک‌ها قرضدار هستند تکتانی خود بپردازند. د صنعت او تجارت وزارت مسئولین وایي چې په بندرونو کې د موټرو د بندښت او د معافیت د کمولو په ستونزو کار روان دی او حکومت به یې ستونزې هوارې کړي. وزارت صنعت و تجارت از 3 ماه به این طرف در صدد اجرای پالیسی ها و اقدامات اساسی را در همکاری و هماهنگی با سکتور خصوصی و سایر نهادهای مربوطه روی دست گرفت. ما 2 مکانیزم اساسی را ایجاد کردیم، یکی مکانیزم برای تجارت و مکانیزم دوم برای صنعت. امروز روز همکاری و همدلی هست. او فقیر بیچاره که شب نان نداره، او وجدانی که میتونه آرام استراحت کنه و داره و از پرخوری شب خوابش نمیبره. ما فکر میکنم که امو دیانتش خود چی میکنی که امو دینداریش هم در خطر است. د صنعت، قانون او کرنې خونو په ګډه سره د بېوزلو سره د مرستې لپاره یو خیریه بنسټ هم پرانیست او اوس مهال به 10,000 کورنیو ته خوراکي توکي ورکوي.